أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. شرعي او سنت طریقې سره چې کله کوم انسان د ښځې او خاوند په منځ کې کله زندگی خراب شي، ژوند نه تیریږي، ښځه د خپل خاوند حقوق نشي مراد کولای، سړی د خپل ښځې حقوق نشي پوره کولای، نو په دغه صورت کې بیا الله پاک د مسلې د حل لپاره سړی ته د طلاق اجازه ورکړي چې خپل ښځه طلاق کړي. اگر که طلاق حدیث کې ابغض المباحات کې راغلی دی چې دا الله پاک په نسبت باندې مبغوض شیز دی، خو البته ذاتن مبغوض دی، خو په اعتبار د دې عارض سره چې دلته په کورنۍ مشکل دی او هغه حل کیږي، نو الله پاک به دې صورت کې انسان ته د طلاق ورکولو اجازه کړی دی. ډیرو کورونو ډیرو مسلمانانو په منځ کې دا مسله چې د ښځې او د خاوند په منځ کې 40-50 کاله لانجي، یو د بل حقوق نه پځې کوي، وهلي دربولي او طلاق هم نه ورکوي، وی بیا به راته خلک وایي چې دا طلاقي دی. شیطان ورته دا خبره خسته کړي چې طلاق مه ورکوي، ورته خلک زن طلاق وایي، باقي نو دی ظلم هم کوي او زیاتې هم کوي. نو شریعت د طرفه اجازت دی چې سړی خپل ښځې ته په داسې صورت کې چې ژوند نه تیریږي طلاق ورکړي. خو سنت طریقه په طلاق کې دا ده چې سړی په کار د ښځې ته طلاق په طهر کې ورکړي، یو طلاق ورکړي، او که غصه یې زه 2 دې ورکړي. که ښځې ته څوک طلاق ورکوي په طهر کې نه ورکوي، حیض کې دم بدعي طلاق دی، او که په یو دم ورته وایي چې په 3 کاړو طلاق دی، دا هم خلاف سنت طلاق دی، واقع کیږي په نزد احنافو، خو طلاق بدعي دی. نو چې کوم انسان ښځې ته په صراحت سره داسې وایي چې ته طلاق یې، ته طلاق یې، ته طلاق یې، نو که یو ځل 2 ځل ورته وایي چې طلاق یې، نو طلاق واقع شو او دې ته طلاق رجعي وایي. د دې حکم دا دی شریعت کې چې دا سړی چې د خپل ښځې ته د دې عدت په زمانہ کې چې تیر شوی نه بي ته واپس رجوع وکي او خپل ښځې ته د ښځې په سترګه وګوري، هم بستري ورسره اختیار کړي، نو دا د ښځه شوه او طلاق واقع نه شو. او که همدغه رجعي طلاق دی، دې ته رجعي طلاق وایي، دا عدت تیر شي، نو په دا صورت کې بیا دا ښځه د نکاح نه اوځي. او که کوم انسان خپل ښځې ته داسې الفاظ ویلي چې ته په 3 طلاقو طلاق کوي، یې ورته 1 2 3 طلاق ویلي، نو بیا دا ډېر سخت طلاق دی، مغلظ طلاق دی. دا هغې پورې نه جایزه کېږي چې تر څو پورې دا ښځه د بل خاوند سره، لکه په 3 طلاقو چې چا ښځه طلاق کړه، د دې عدت تیر شي، بیا وروسته د یو دویم خاوند سره نکاح وکړي او هغه دویم خاوند یې بیا په خپله خوښه که طلاق کړي او بیا یې عدت تیر شي، نو بیا به اول خاوند ته جایزه شي. او که بل خاوند یې په منځ کې نکاح ورسره ونه کړي، هم بستري ورسره ونه کړي، نو د اول خاوند دپاره بیا دا نه جایزه کېږي. نو 3 طلاق ښځې ته ورکول دا ډېر نهایت خطرناکه مسله ده. دویمه خبره چې په طلاقو کې دا یو بل صورت دی، هغې ته کنایي طلاق وایي، چې سړی خپلې ښځې ته وایي زه پلار کره دی، نور زما د کور نه ځه، نورې ما کره مه خوره، بستره دې واخله او ټکری دې په سر کا، نیت یې پې د طلاق وایي، نو دا باین طلاق دی. په دې الفاظو باندې یو طلاق باین واقع شو، دا معنا ده چې دا ښځه د ده نه بیله جدا شوه، بیا چې تر څو نکاح نوی نه کړي تازه نه ده جایزه.
بل مسله په طلاقو کې د مسلمانانو د لپاره ډیره مهمه ده چې کله کله سړی د خپل ښځې سره غپ کې طلاق ورکوي، کله غوسه کې طلاق ورکوي، نو بیا په مولیانو پسې ګرځيږي چې دا څنګه د طلاق واقع شو که واقع نه شو. نو که څوک ښځې ته په غپ کې طلاق ورکوي، لکه ټوکې کوي طلاق ورکوي، هم طلاق واقع شو، او که غوسه کې ورکوي هم طلاق واقع شو، او که بالکل خو په تبه باندې ناستي هم په طلاق واقع شو. نو طلاق خو خلک ورکوي غوسه کې، چې ښځې ته غوسه شي نو طلاق ورکوي، طلاق واقع کېږي، په رښتیا هم واقع کېږي، او که دروغ او ټوکې کې هم طلاق واقع دی. او ځینې خلک بیخي طلاق عادي ګڼي، په نسوارو اچولو کولو کې هم طلاق ایښی، نسوار راوړه که نه، که را دې نه وړه په ما به ښځه طلاق نو دا خو داسې وړه خبره نه ده چې کله ښځه طلاقه شي ستا د نکاح نه ووځي او ته بیا هغې ته هم کور کې دې ساتلې ده، خو ته زنا کې بې بیا خو ستا اولاد هم ټول د زنا دی. نو شرعي طلاق سنتو مطابق یو طلاق دی یا دوه دي چې تا هغې نه وروسته رجوع کولی شي. که یو سړي ښځې ته دوه طلاقه ورکړه بیا یې درېم هم ورکې، بس بیا نو ووته نکاح نه. الطلاق مرتان، طلاقونه دوه دي. دا طلاق په معنا د تطلیق سره دی ښه، ځکه چې فعل د زوج تطلیق دی، یعنی طلاق تطلیق د زوج دوه دي چې بیرته واپس رجوع کولی شي. فامساکون بمعروف، نو بیا خو یا ساتل دی په نیکه طریقه، ښځه وساته بیرته رجوع ورته وکړه، او تصریحون یې پرېښودل دی به احسان په نیکه طریقه، پرېږدي به د نکاح نه دې وځي عدت تېر شي. ولا يحل لكم، او حلال نه د تاسو دپاره ان تاخذوا چې تاسو واخلئ مما اتیتموهن، هغه چې تاسو کوم ورکړی دی د زنانو ته شیان یو شی. لکه سړی ښځې ته طلاق ورکوي، ورته وایي تا ته خو ما مهر درکړی، مهر بېرته راکړه، بېرته مهر نشي اخیستی ته نه. الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، دا استثناء مفرغه ده، یعنی فی وقت من الاوقات نشي اخیستی الا ان یخافا، یا بسبب من الاسباب نشي اخیستلی الا ان یخافا، مگر په دغه سبب یا په دغه وخت کې چې دا دواړه یریږي الله یقیما، چې نشي قایمولی حدود الله، حدود د الله تعالی. د الله تعالی حدود دي چې ښځې او خاوند په بل حقوق دي هغه نشي پوره کولی. نو فیجوز لکم اخذ شیء من الزوجه، بیا تاسو ته جایزه ده چې د ښځې نه چې پیسې واخلئ. ګوره سړی چې د ښځې نه پیسې والي او بیا طلاق ورکوي، دې ته بیا شریعت کې خلع وایي. خلع طلاق بالمال دی، او طلاق بالمال د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې خلع طلاق بالمال دی، نه یو طلاقی که دوی طلاق واقع کیږي. اگر که د امام شافعی رحمه الله په نسبت باندې خلع فسخ د نکاح ده، چې ښځې نه پیسې والی نه د نکاح فسخ شو او ختمه شوه. امام ابو حنیفه صاحب وایي نه، طلاق خلع طلاق دی، طلاق بالمال دی. فإن خفتم که تاسو ویریدلی، دا خطاب اولیاء ته اولادو ته دی، والیان حاکمان، که تاسو ویریدلی الله یقیما چې دا ښځه او خاوند نشي قایمولی حدود الله پولې د الله، فلا جناح علیهما، نو نشته ګناه په دې دواړو باندې، فی مفتدت به، په هغه مال کې چې فدیه کوي یا ښځه به په هغې باندې، یعنی دا ښځه به خپل خاوند ته فدیه ورکوي، بدله ورکوي چې هم پیسې واله سړیه خو ما پرېږده، ځکه چې شپې نه کېږي ګزران نه کېږي، نو خو ښځه مجبوره ده که نه چې مهر دې په بله ووهه خو ستا نه خلاص شو. تلک حدود الله، دا پولی او حدود د الله تعالی دي، فلا تعتدوها، تاسو ورته تجاوز ونه کړئ د دې حدود د الله نه. ومن یتعد، څوک چې ورته شو د الله د حدودو نه، دا کسان ظالمان دي. فإن طلقها، که چیرې دا ښځه طلاق کړه، ګورې دې کې عبارت ولیکه، فإن طلقها الزوج المطلق مرتين، که چې ته طلاق ورکړي هغه خاوند چې مخکې دوه طلاق ورکړي، نو ګوره دوی مخکې ورکړي دي، یو دا څو شو درې، فلا تحل له، نو بیا حلال نه ده د دپاره، من بعدو د دې نه وروستو، حتی تر دې پورې تن کې زوجن غیره، چې دا ښځه نکاح وکړي د خاوند بل سره، بل خاوند سره نکاح، او حتی کې چې د بل خاوند نکاح سره به ورسره دغه هم ضرور ده، هم بستري یعنی دخول. حدیث رفاعه مشهور حدیث دی چې هغه ښځه راغله نبی علیه صلات وسلام ته، او وایي چې رفاعه نه شکایت وکړي، نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې بد طلاق یې کړه، بیا هغې نکاح وکړه بل سړي سره چې هغه عبدالرحمن ابن زبیر نومېدو رضی الله عنه. بیا عبدالرحمن ابن زبیر سره چې نکاح وکړه، نو هغه ښځه سهار وختي راغله او نبی علیه صلات وسلام ته شکایت کوي، ما وجدت معه لک هدبة ثوب هذا،
د عبدالرحمن سره هم داسې ولته ونې شو دا څادر د سیټی کړی د سیپیس کې د وشړنګوله مطلب دا چې د عالم کمزوري ده نو بیا عبدالرحمن ابن زبیر باندې چې شکایت وکړي نو عبدالرحمن ابن زبیر د مرګورو په مخ کې خجالت شو هغه نبی علیہ السلام ته فرمایل چې یا رسول الله خزي داسې خزي دي چې کانی کیږي نه دا ما بیګاز مکه باندې دومره وسوله ولا لکه د کوچانو جې هو کانی کیږي نه او بیا دی وای چې لکه د اعلی خراب ده نو الته د عبدالرحمن ابن زبیر زامن ناستو نبی علیہ السلام ورته ورته زامن وګوره زما پرنګ دي کنه دی ویولنه یعنی کزه بیکاره نه دا بچن زمانه څنګه پیدا شوی دي نو بیا دې خزي ته نبی علیہ السلام ویل چې تبي طرفات از اول خاون ته دي ویل او هغه ورته لنا ته نشیت تر سو پورې چې د عبدالرحمن ابن زبیر سره تذوق من وسلتی و یذوق من وسل چې ستا غبن ګوټه هغه وڅ کې واسطه ته غبن ګوټه وڅ کې مطلب ته نه کې نه د دخول څخه وا نه دا دویم خاوند به دخولم کوي به پس تا غینه باول خاوند ته جایزه کیږي یعنی چې دویم خاوند دخول پی وکي به په خپل خو طلاق کی او به عدت تیر شي دا معنی د سینه چې دا اول خاوند دویم ته وای چې بس ما د پاره لګه ته پنیکا کا او به لګه وتی کا او به لګه طلاق کا دې ته خدا حلاله و یا خو شریعت کې ناروا ده لعن الله المحلل المحلل له حدیث کې په لعنت ویل شوی دی فإن طلقها او کچیته طلاق کړه دی دویم زوج دې سره بلی کې فإن طلقها زوج ثانی کله دویم خاون طلاق کړله نو فلا جناح نشته ګناه علیهما د پاسه بلی کې المرأه و زوجة الاول زوج الاول هغه خزو اول خاون نشته ګناه په هغه خزو اول خاون باندې اي تراجع چې وبل ته واپس شي ان ځوان کچيري ګمانو ان يقيم چې قائمولې شي حدود الله د الله پولي وتلك حدود الله د الله پولي دی يبينها بيان لقوم يعلمون اقوم د پاره چې پويږي واذا طلقتم النساء او کله چې طلاق ورکړي تاسو خو ته فبلغنا او ورسیږي اجلهن نیټه خپلته یعنی خځې ته طلاق ورکړي نیټه ته ورسیدا خو دې کې یو قید کېدی چې دا نیټه ته ورسیږي نو بیا ورپسې وي چې فمسکوهن باندې کوي ځان سره نو چې خځه نیټه ته ورسیږي بیا خو ستاسو نکاح نه وته به څنګه باندې کی نو تفسیر جواب کړي اجلهن دا معنا چې فبلغنا دا معنا قربنا من الانتهاء من العده قربنا من الانتهاء من العده یعنی عدت قریب شو چې وسوزي د سینه چې په بلغ نه ورسیږي چې ورسیږي خو عدت تیر شو چې عدت تیر شو به ته څنګه راټینګاږي به خو ستاسو نکاح نه وته قاربنا من الانتهاء من العده نو که قریب شو انتهای د عدت فامسكوهن تاسو راټینګي کوي یعنی باندې کوي ځان سره بیمارو پنی کا طریقہ رجوع ورته وکړه نستا خزه بشي او سرحوهن ی تاسو رسخت کوي یعنی پری دی بیمارو پنی کا طریقہ باندې ولا تمسكوهن او می تاسو بندوي دا خزي ضرارن د وجه د ضرر نه تا ته دوی تاسو ور باندې زیته کوي یو خزه د طلاق دکړه او اوس د شکار کې چې هغه د ځان سره بنده کړي هي طالبہ یو سړی د شکې خزه طلاق کی خزه کوي یا نه خو چې د عدت تی منځدي شي به ورته رجوع کی بیا چې ورته رجوع کی بیا چې د عدت و تو ټیم نږدې شي بیا ورته رجوع کی نو په خزه باندې مطلق شپې سبا کوي وګدی او حالانکه د اراده نه لري چې د خزه ته د خزه پسترګ باندې وګوري او مقصد یې مقصد دای چې دا خزه مجبوره کی چې دی سړی ته پیسې ورکي نه خاون ته ولا تمسكوهن تاسو یې بندوي د ځان سره درارن دا درارن چې د مفعول له دی یا حال دی چې حال شنو معنا به شي مضارینا تاسو مبندوي دا خځې ځان سره په داسې حال کې چې ضرر رسون کیه لتعتدو چې زیته پی کوي معنا دا چې تلتجئوهن الى الافتداء چې تی مجبوره کې چې تا ته فدیه او پیسې درکې ومن يفعل ذلك کچا دا کار وکي کم کار ذالک اشاره ده الامساک للضرار چې بندي ځان سره ضرر د پاره فقط ظلم نفسه نزیته ظلم کړي په خپل ځان باندې ولا تتخذوا من سي آیات الله د آیاتنا خذوا ټوقي الله خبري غپ نه واذكروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت تعالی پتا سو باندې نعمت د چی مراد ده مدارک لیکلي دي بالاسلامي وبنبوه محمد عليه السلام نعمت تعالی پاک اسلام دی محمد علیہ السلام د آیات کوي د آیات دا معنا ده چې مقابلتها بالشکر والقيام بحقها مدارک وي د دې شکر ادا کوي دې په حق باندې قائم شي وما انزل عليكم من الكتاب دا وما انزل دا عطف ته په نعمت الله دا الله نعمت یاد کوي وما انزل او دې ته وي عطف الخاص على العام ځکه چې نعمت خو دې ما انزلتم شامل دی الله چې کوم کتاب نازل کړی دی دا الله نعمت ته کنه دی دا ورته شامل دی دا عطف الخاص على العام دی
یاد کړئ نعمت تعالی او وما انزل او هغه څه یاد کړئ چې الله نازل کړی دی پتا سو من الكتاب کتاب الحکمت او حکمت کتاب قران دی او حکمت سنت نبی علیہ السلام مدارک لیکلي یعظکم به واعظ کی الله پاک تاسو ته به د به ضمیر راځي دی ما انزل کې مکلمه د ماته واعظ کی الله پاک تاسو ته په دغه منزل چیز باندې چې قران سنت واتقوا الله تاسو الله نه یریږئ وعلموا پوشي ان الله یقینا الله پاک پارشمان علم لرونکی دی و اذا طلقتم النساء فبلغنا او کله چې تاسو طلاق کوي خزي فبلغنا ورسیږي اجلهن نیټه ته د دې خپل معنا ده چې مطلب عدت تیر شي فلا تعدلوهن نو به منع کوي دا خطاب اولیاء ته دی خطاب اولیاء ته دی می منع کوي دا خزي اين کهنه چې نکاح وکي ازواجهن خاوندان خپل سره اذا ترادو کله چې دی راضي او خوخي بینهم په خپل منځ کې بالمعروف پني کا طریقې سره ګوري عبارت سوچو کوي خزه طلاق شو د عدت تیر شو نو اولیاء ته حکم دی چې می منع کوي ایتی شنه منع کوي اين کهنه چې نکاح وکي ازواجهن خاوندانو سره خاوند سره نکاح وکي نو خاوند سره خزه نکاح کوي خاوند سره خو نکاح شوی کنه وې پرې چې خاوند سره نکاح وکي نو خاوند خو دې ته و چې نکاح ور سره شوی نو بیا د نکاح سمانه نو دلته د ای ازواجهن په اعتبار د مکان سره دی په اعتبار د مکان سره یعنی مخکې خو اوس خو مطلقه ده مخکې خاوند وکنو یا دا په اعتبار د ميكون سره دی چې اوس دینه بعد بزان ته خاوند کوي که نه کوي به کنه یعنی اوس په حال چې مطلقه ده دا خو زوج نه لري خو ازواجهن ورته په اعتبار د مکان ویل دي یا په اعتبار د ميكون سره خو نن د کسبه دی بل خاوند به کوي کنه ذالک يعظ به ذالک دا اشاره نهي د ولی عن المنع دا ذالک اشاره د نهي الولي عن المنع لکه وسی ولی ته ویل چې ته دا خزه منع کوه ذالک دغه من دا نهي د ولی د منع کولونه يعظ به واس کې دي شي په دې باندې یعنی يوصى ويؤمر به صفه تفاسیر وای وصیت او امر کې دي شي په دې خبره من هغه چاته کان منکم چې پتا سو کې یؤمنو ایمان راوړي بالله پالا پاک باندې ولي او مل اخري پورا درستنه باندې ایمانی ذالک داکار ذالک اشاره چاته ده ذالک اشاره ده رد النساء الى ازواجهن ذالک اشاره چاته ده رد النساء الى ازواجهن چې دا خزي خاوندانو ته واپس شي یعنی مطلب دا دی چې زاره خاوند ته یا نه خاوند خو چې وس مطلب دا دی چې زی پیدا شي نو ذالک دا د خزو واپس کېدل خاوندانو ته اسکا لکم بچکون کی د بدنامی ندی تاسو ته و اطهرو او پاکون کی د بدکاری ندی تاسو ته خطو کې به څه معنا کې ذالکا دا خزه چې خپل خاوند ته واپس شي دا مطلقه خزه چې ته خاوند وکي یا مازاړه خاوند سره به ته سمجوته وکي او جوړ شي او په نکاح کې نو اسکا لکم دا بچکون کی تاسو ته د بدنامۍ نه ده ته به بدنامۍ نه بچي خلک به درپسې خبرې نه کوي چې کور کې خزه ساتلې ده وغه طلاق ده د څنګه کور کې ساتلې و اطهرو او پاکون کی د بدکارۍ نه ده د بدکارۍ نه بچي کنه ولی چې خزي خاوند کې خو به هو بدکاری نه کینو لن فرق داده اسکا فی ظاهر و اطهر فی الباطن چې خزي نکاح وشي ظاهر هم پاک شي باطن هم پاک شي د دیو جن کتابو تفصیل لیکلی دي اسکا لکم یعنی اسکا اطیب للنفس اطهر معنا اطهر للدین والعرس دین به پاک شي عزت به پاک شي والله يعلم وانتم لا تعلمون الا پویږي تاسو نه پویږي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين مسله دار اغلا چې که خزه سړی پرس کا طلاق کی او داغه طلاق خزي بچي پیدا شي نو طلاق شوی خزه خو ډیره غصه او بچي خدا ماغه سړی دی چا طلاق ور کړی دی نو کې دې شي دا خزه وې زتین ور کوم پاین ور کوم نو الله پاک سبحانه و تعالی دلته والوالدات لفظ راوړلو دې ته اشاره کوي چې شفقت او رحم والدا د دې بچي والده دا اگر که خاوند طلاق کړي دا اگر که دا مطلقه ده
خو والده خدا کنه یعنی په طلاق کېدو سره د والدی صفت د والدیت نه کټ کیږي نو فکار ده چې دا مطلقه والده خپل بچی ته پی ورکی والوالداتو میندې خو دلته ګوره ما درته ویلي چې د والوالداتو نه مطلب هغه مطلقات دي تعبیر الله پاک په والداتو سره د دقې دپاره کړی دی چې استعطاف د ښځو د مهربانۍ چې دا ښځه باید په خپل بچي مهرباني وکړي نو که دا طلاقه کړي خو خاوند به طلاقه کړي هغه بچي ته خو دې پی ورکړي بچي څه ګناه کړي والوالداتو میندې یرضعن اولادهن ادې پی ورکړي بچو خپلو ته حولین کاملین 2 کاله پوره 2 کاله به پی ورکړي خو په دې جمله کې یاد ساتئ دا بچی ته پی ورکول د خزي څومره موده ده یعنی موده د رضاعت څومره ده نو پنیز د صاحبینو او پنیز د شافعی سیب جمهور علما دا غوی پنیز 2 کاله ده او پنیز د امام ابو حنیفه رحمه الله 2 کاله ده دا آیات ظاهرا د جمهور علما دلیل ده چا غوی 2 کاله وی امام ابو حنیفه 2 کاله وی نه خو 2 کاله 2 کاله راغله امام ابو حنیفه سے استدلال او بل آیات نه ولې د بروز تراشی چې وحمله وفصاله 30 شهره د ماشوم د حمل موده او د پی نه جدا کېدلو موده 10 میاشتې ده نو الته امام صاحب استدلال داسې پیش کړي چې دا د دوړو موده ده یعنی د حمل موده هم 10 میاشتې د 10 میاشتې 2 کاله د حمل موده هم 2 کاله 2 کاله ده اگر که بیا الته د عائشې رضی الله تعالی عنها حدیث مناقض دی نو الته 2 کاله پاتې کیږي او د رضاعت موده هم 10 میاشتې ده نو چې د رضاعت موده هم 10 میاشتې شون 10 میاشتې څومره وخت دی 2 کاله او دې آیات کې چې راغلي دي چې حولین کاملین نو احناف د دې څه توجیه کوي چې دا 2 کاله قضاء ده او 2 کاله دیانتن ده یو قضا یو دیانتی قضا دا معنا چې که قاضي ته فیصله راشي نو هغه به خزي ته وي 2 کاله دی بچی ته پی ورکا او که اسی د دې خزي او د الله په منځ کې مسله ده نو 2 کالو پورې دی ورکی نو 2 کاله د تی ورکول موده ده قضاء نه او 2 کاله موده ده دیانتن لمن دا لمن نمخ کی عبارت ہے چې هاذا الحكم لمن یا علامن دا حکم په هغه چا دی اراده چې غواړي ایته مرضعاتا چې پوره کی موده د پی ورکولو بچیتا وعلى المولود او چې هغه مطلقه خزستا بچی ته پی ورکینو داغه جامه نفقه پچا ده هغه پام دې پلار ده کنه دا کوم چې زن طلاق ده وعلى المولود له چا د پاره چې بچی زیږیدلې ده د لهو کې ضمیر د لهو کې د ضمیر د المولود کې الف لام تراجی ده کنه معنا د شي چې وعلى الذي ولد له على الذي ولد له په هغه سړی چې چا د پاره بچی زیږیدلې ده پلار ده رزقهن روزي د دې خزو وکسوتهن جامع دي بالمعروف د عرف مطابق دا معنا ده چې لکه عرف کې دا څه خزه ته څومره خوراک ورکړي څنګه جامه کوي لا تکلف نفسنا دا بیان د معروف ده معروف دا تکلیف نشي ورکولې یو نفس ته الا وسها مگر د واسطه لا تضار والدتن zarar بنشي ورکولې مور ته به ولدها په بچی باندې په سبب د بچی باندې او ولا مولود له او چا د پاره چې بچی زیږیدل هغه ته zarar نشي ورکولې به ولدي په سبب د ولد باندې مور ته د بچی د وجه نظر نشي ورکولې چې وس هغه کې پې نشته او دا ورته نه ورکې به پلار ته هم zarar نشي رسولې چې وس خزه ورته وای چې نو ته به ماته روزانه نری وخه راوړي خامخا کنه نه ورکوم پیدا خو ته zarar رسې وعلى الوارث خوس یو بل مسله ایو مطلقه خزه ده بچی پیدا شو نک بچی ته پی ورکینو نفقه او جامع 50 شو په سړی خاون چا کم زن طلاق ده و دا زن طلاق مر شو یعنی طلاقی سړی چا طلاق ورکړی غم مر شو او دا مطلقه خزه خپل بچی ته پی ورکینو دی وخت د دې نفقه او جامع 50 ده نو بیا به د اغه زن طلاق سړی وارثی کنه څوک وارث به څوک کنه وارث څوک دی هم دا بچي وارث دی کنه چې دا کم ته د خزه پی ورکاندي وارث دی بیا به د مال نه مثال د دې نفقه او جامه پوره کولی شي وعلى الوارث او په وارث باندې عند عدم الاب چې پلار نه مثل ذالک یعنی مثل ذالک دا معنا مثل الذي كان على الاب
پشان د هماغه چې په پلارو په پلا چې کومه جامه فقوا اوس به په وارثي چې هم دا بچی دی. فان ارادا فصالنا او کچيري اراده وکړه د خازي او خاوند د پي جدا کېدلو چې لکوي ویل چې دا بچی به پي نه جدا کو سړی مرته ویل صحیح ده خزي مې لټیک ده ان ترادن پر زماندې منهما د دوړو وتشاورنا په مشورې سره فراجنا عليهما ګنا نشته په دې دوړو باندې. وان اردتم کتا سو اراده وکړه ان تسترضعوا بل مسله دا طلاقی سړی خزي ته ویلي مطلقې ته چې بچی ته پي ورکا هغه خزي انکار وکړي ورکوم یا د دغه مطلقي خزي په تایو کې پي ورکې شوي عاجزه شو پښتنه پکې ځنې کله کله خزه وچش نو بیا به دا سړی دا طلاقي سړی دا به دی بچی د پر بل خزه نسی په پیسو او هغه ته تنخواه ټاکي او هغه دی بچی ته پي ورکې. خلاصې ده چې دغه بچی روزنه دا په دې ځن طلاق ده یا به انده خزي ته نه په قجامه ورکې یا به بل ته ورکې. وَإِنْ أَرَدْتُمْ كَتَاسُ غَارِ أَنْ تَسْتَرْجِعُوا چې تاسې طلب د پي ورکوونکو وکي اولادکم خپل بچو ته یعنی پي ورکوونکي خزه طلب کی د خپل بچی د پاره خود دې پي ورکوونکي خزه طلب بکله کیږي عند ایباء المرأه او عجزها هغه د چې دا کومه طلاق شوی خزه د دا یا انکار وکي او یا عاجز شي پي پکې نه نو فلا جناح نشته ګنا پتا سو باندې اذا سلمتم کله چې تاسو وسپاره ما آتیتم انا سمیتم هغه شی چې تاسو مسما کړی دی دی بلې خزي ته چې ته اوس ورته وایې چې راشي ما بچی ته پي ورکا ته خو به څه کرام را یا پیسې میسي تنخواه ورته ټاکلي که نه تنخواه به دې ورته مسما کړي یا د کړي به دي. اذا سلمتم کله چې تاسو ورکئ ما آتیتم چې تاسو ورته مسما کړي وي بالمعروف په نیکه طریقه واتقوا الله ویره کوي د الله پاک نه پوښي چې الله تاسو په امرونو باندې لیدونکی دی. والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا دې کې د متوفا عنها زوجها د عدت بیان دی. ایوه ښځه ده خاوند مړ شو او دا تنې پاتې شوله د دې متوفا عنها زوجها د ښځې د عدت په باره کې دو آیتونه دي یو دا دی او یو وروستو بل را روان دی. دلته حکم داده بیانیه چې کومې ښځې خاوند مړ شي نو دا ښځه به 4 میاشتې 10 ورځې د خاوند په کور کې عدت تیری. دا 4 میاشتې 10 ورځو کې به معلومه شي چې د دې مړ خاوند نه خو به څه علوق نه شوي یعنی څه تمه د بچي خو به نه نو که چیرې 4 میاشتې 10 ورځو کې څه نښې نشانې د حمل پې کې نه وي نو بس ښځه 4 میاشتې 10 ورځو نه بعد خلاصه شوه د دې مړ خاوند د نکاح نه ووته او بل خاوند به غم ځان ته کوي. او که حمل پې ښکاره شو نو بیا د حمل ښکاره کېدو په ټیم کې ابعد الاجلین دی. مطلب دا دی چې بیا هماغه حمل دی حمل که ښکاره شو نو بیا د دې ښځې عدت 4 میاشتې 10 ورځې نه دی بلکې وضع د حمل ده. خو په وضع د حمل کې یو مسله یاد ساتئ. په وضع د حمل کې چې کله خاوند مړ شي او ښځه حامله چې څنګه بچي وزېږېدلو د هغه مړ خاوند د دې نکاح ختمه شوه حتی کې تر دې چې سبعي خاوند مړ شوی دی وي ښځې مازیګر د دې ښځې بچی پیدا شو نو مازیګر د ښځه د دې مړ خاوند د نکاح نه ووته دې ښځې ته جایز دی چې ماسخوتن دا بل خاوند سره نکاح وکړي. اگر که د نفاس مودې پورې خو بناستې یو بستري خو به ورسره نه کېږي خو د نکاح کول ورته اجازت شته. سارے خاوند مړ دی مازیګر یې بچی وزېږېدو او ماښام مانځه نه وروسته یې دیستي ملا صاحب راوستو بل خاوند سره نکاح عقد وکړي جایز ځکه چې د عدت یې څه دی وضع د حمل وشوه. دا بیله مسله ده چې که نکاح وکړي فرض کړه نو بیا خو به هغه نفاس موده 4 ورځې تېرېږي هم بستري به نه کېږي خو نکاح جایزه ده. او که دا حمل نه نو بیا به 4 میاشتې او 10 ورځې تېرېږي. دا 10 ورځې پکې ولې زیاتوي 4 میاشتې او 10 وای دا وجه دا ده چې 4 میاشتو کې ماشوم د ښځې په خېټه کې پوره شي انسان شي او په دې 10 ورځو کې پکې الله د طرفه پوکې د روح کېږي نو د احساس د ژوند به هلته کېږي چې دا 10 ورځو کې دننه پکې روح واچول شي. هسې که د مور په خېټه کې د غوښې هغه بوټۍ پرته وي نو په هغې کې خو څه پتې نه لګېږي چې دا څه شی دی خو چې کله پکې روح واچول شي نو پتې ولګېږي چې دا اوس په څه شی دی بچی دی دغه بیا بال غوندې خوځي راخوځي او دغه کېږي نو په دې 10 ورځو کې پکې څه شی پوکېږي روح ځکه پکې 10 ورځې ورزیاتې کړي.
والذین هغه کسان یتوفون چې وفات کړي شي تاسو نه ويذرون او پری دی ازواجن بیبیانې یتربصن به انتظار وباسي بانفسهن په خپل نفسونو باندې 14 اشهر و 10 څلور میاشتې ولا سره دي فاذا بلغنا اجلهن کله چې ورسیږي دې نیټه ته لکه څلور میاشتې ولا سره دي پورا شوي فلا جناح علیکم نشته ګناه پتا سو باندې فيما فعلنا پاتې کې چې دا زنانه کوي فی انفسهن په بار د خپل ځانونو کې بل معروف پني کا طریقه ځکه چې دا خزه د عیدت وته خزه چې په عیدت کې ناشته څلور میاشتو کې ولا سره دکی دا خزه بسترګې نه توري نکریزي بنګدي مثال ځان زینت مینت او دا شان بنه کوي خو چې دا څلور میاشتې رسول جي اوته نو بیا ګنا نشته چې څه کوي نو بیا پکې پکار دا غین ورست سترګم توري دندا سبم استعمالي نور ځکه چې اوس بل خوند لپاره به خیر سره مدګی نسی کنه والله بما تعملون خبير الله استاسو عملونه باندې خبردار دی ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء واكننتم في انفسكم دي کې یو بل قانون بیانای یو خزدا او هغه ما پرس کا مثال په توګه پایدت خاون پایدت کې ناشته ده یا د مطلقه ده یا خاون مړ دی خو پایدت کې ناشته ده نو ترڅو پوری چې خزه د خاون پایدت کې وي نه د خزه به د امغه خاون په نکاح کې وي نکاح نه ده ختمه چې عیدت ختم نه اوس یو بل سره دی چې هغه هم نکاح کول غواړي نکته یو خزه ده چې خاون دې مړ دی کونډه ده یې طلاق کړی ده د دې سي خزي چې هغه د خاون په عیدت کې ده تو ور سره نکاح کول غواړي نو دې کې درې صورت دي یو صورت دا دی چې په عیدت کې دا ته وسوته خبره دی وسره په ټلیفون وکړه او سبا ته په سیمولاسي کوم جمعه تر روان کړي دی نکاح تړي نو دا خو بالکل ناجایز ده حرام ده ځکه چې دا منکوحه ده غیر ده دا خو نشي کېدلی چې نکاح وسره تړي یو صورت دویم صورت داسې دی چې د دغه سکونډې ښځې په مخ کې ته د نکاح خبرې شروع کړې لکه ته داسې ووایې دې ته تعریض وایي یاره که الله پاک موږ ته توفیق راکړي دا سکل خو یو واده به کوو نو اراده مې ده چې یوه نیکه غوندې ښځه وکړم دې کونډې ښځې ته دې په غوږ ووهله او دې ته دې خبره واوروله موږ هم سکل پرې راغتو شولو بس د مدرسې نه فارغ شو اوس دې بل کار ته نو سکل مې اراده ده چې چېرته یې وه کونډه منډه غوندې ښځه وکړو اوس دا صرف کونډې ښځې ته اوروي چې یعنې دا سړی خو هم د نکاح تمه لري داسې ورته نه وایه چې تا سره نکاح کومه صرف دومره ورته وایه که نه چې انی اريد ان انکحه یاره زما مې اراده شته دی چې چېته ښځه مزه وکړو نو بس اوس دا کار ستا دپاره جایز دی چې داسې الفاظ ته ووایې انی اريد ان اتزوجه دریم صورت داسې دی چې ته په خپل زړه کې دا اراده پټه ولرې چې یاره دا ښځه کونډه ده او زه م را فارغ یم بس کوشش به شروع کو چې دې سره نکاح وکړو خو چې دا عیدت شپې پوره شي یعنې زړه کې دې ورته پټه اراده اچولې نو دا هم جایزه ده نو که د کونډې ښځې مخکې ته د نکاح د کولو خبره کې یا ورته په زړه کې پټه اراده لري دا جایز خو د عدت په شپو کې د ښځې سره د نکاح عقد کول دا حرام او ناجایز دی ځکه منکوحه ده غیر ده څو صورته شو درې ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو باندې فیما عرضتم په هغې کې چې تاسو وړاندیز کوئ به په هغې سره من خطبة النساء چې غوښتنه د ښځو ده یا پیغام د نکاح د ښځو دی عرضتم چې تاسو تعریض کوئ وړاندیز کوئ او وړاندیز څه دی من خطبة النساء غوښتنه د ښځو من خطبة النساء پیغام د نکاح د ښځو لکه ته داسې وایې که نه عبدالله ابن عباس تفسیر دی رضی الله عنهما انی اريد ان اتزوج یاره منګه مې اراده ده چې چېته نکاح ښځه وکړو نو دې ته څه شی ویلی شي تعریض دویم صورت او اکننتم یا پټه اراده لرئ تاسو فی انفسکم په خپلو زړونو کې زړه کې دې پټه اراده ده چې بس دا کونډه ښځه که نکاح دغې عیدت نه ووته بس بیا به ورباندې یو څوک مرکه کړو که نه جرګه به پسې ورولېږو که نه نو دا هم جایزه ده علم الله انکم اپویږي الله تعالی انکم ستذکرونهن زر دې تاسو به دوی تور یاد کړئ دې زنانو ته یعنې دا نن دی که سبا دی خو چې عیدت یې تېر شو دا خبره به ورته تاسو څنګه کوئ یادوئ دریم صورت چې ناروا دی هغه دا دی ولکن لا تواعدوهن ولکن تاسو به وعدې نه کوئ دوی سره سرن په پټه باندې الا ان تقولوا قولا معروفا مگر که تاسو وینا کوئ وینا خیسته وینا ما غده کنه پس چې اراده مشته د واده ولا تعزموا عقدة النکاح قصب نه کوئ تاسو غوټې د نکاح ته
اسنه چې عیدت کې وسره نکاح غوټه کې نو عیدت کې خو هغه منکوحه د غیر ده او منکوحه د غیر سره خو نکاح نه کیږي حتی تر دې پورې بلوغ الکتابو چې ورسیږي هغه عیدت لیکلې شوی اجله نیټه خپلتا انتها خپلتا یبلغ الکتاب د کتاب نه مطلب عیدت ته کتاب څه کوي ویلي چې المکتوب علیها په دې باندې فرض کړی شوی لیکل شوی دی کتاب په معنا د مکتوب سره دی اجل په معنا د غای سره مدارک لیکلی چې ورسیږي عیدت لیکل شوی اجله یعنی غایته اخر خپلتا وعلموا پوشی ان الله یعلم یقینا لا تلافوی ما فی انفسکم چې تاسو په نفسونو کې چې شی فحذروا والا نه ویریږي او پوشی چې الله تعالی بخنه کون کې صبر کون کې دی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن د دې ځنه لاندې تاسو مخکې یو څلور سورتونه در سره یاد کړئ مطلقه خزه چې ده مطلقه دې کې څلور سورته دی یاد ساتئ یو دا چې غیر مدخول بهای دویمه دا چې مدخول بهای یو سړی خزه دا طلاق یې ورکې نو بستری وسره نه ده کړې یا یو سړی د خزه طلاق کړه او هم بستری وسره کړې نو چې طلاق کړه هم بستری وسره نه ده کړې یعنی دخول په نه ده کړې ها نو کچیرته دا خزه ته مہر نو ټاکلې مہر مرتنو مقرر کړي تش د په نام شو بس طلاق کړه نو بیا د دې خزه متعه واجب ده عدت پری نشتا د دې خزه د پر عدت متعه واجب ده عدت پری نشتا متعه یو قمیص او یو پرتوګ او یو ټکره لنډه تعبیر تنه کا پښتو کې دویم صورت خزه مطلقه و دخول په نو کړه طلاق کړه خو مہر ورله مسما کړو نو بیا دې خزه ته نصف مہر ده نصف مہر شه ده نیم مہر او په دې خزه متعدی د پاره نشتا او عدت هم پی نشتا دو صورت شو دو صورت نور دي خزه مطلقه ده او دخول پی شوه نو کوم مہر مسماو نو دې د پاره بالکل مسما مہر ټول لازم دی ورکوي به او متعور کول دي خزه تداو مستحب دي او عدت هم ور باندې شته دي عدت هم ور باندې شته څلورم صورت مطلقه خزه و دخول پی کړه او طلاق کړه خو مہر ورلا نو مسما کړه نو دی خزه ته مہر مثل واجب دی او متعی مستحب ده او عدت هم ور باندې واجب دی څلور سورتونه شو په دې کې ګورئ یو بل صورت یو سړی خزه پنیکا کړه او سړی ته مړ شو یو سړیو خزه سره نکاح وکړه سړی مړ شو اوس که دغه سړی د دې خزه سره چې نکاح وشو دا سړی مړ شو که د خزه سره هم بستری کړي دا او کین نه دا کړي د دې خزه د دې سړی په مال کې میراث هم دی او بعد خزه بعیدت هم تیری د وفات او دا رقم ته د سړی د طرفه کدا خزه پرس کمره شي سړی به تنه میراث مړي او دا سړی به مثال په توګه د دې په میراث کې حق لري یعنی چې سړی خزه په نکاح کې کنه خیالم کړي او بیا وسره هم بستری نه ده شوی یا شوی خو چې مړ شو نو د دې خزه د دې سړي په میراث کې حق دی او دا خزه بعیدت هم تیری دي ته عیدت الوفات وای عیدت الوفات امه کې تیر شو څلور میاشتې لا سورزی لا جناح علیکم نشته گناه پتا سو باندې ان طلقتم النساء کتا طلاق ورکې زنانه وتا معلوم تمسوهن چې تاسو نه یوځي شوی ور سره او تفریدوا لهن دا د تمسو د پاسه عتب تن لم وسره رو بس ولم تفریدوا لهن او نه مقرر کړي تاسو د زنانه او تفریدتن هغه مہر مقرره څو فریضه مرتنه مقرره کړي ومتعوهن د دې ومتعوهن طالبہ وو حرف عطف ته مطوپله پټته مطوپله رو بس فطلقوهن ومتعوهن مدارک وای فطلقوهن ومتعوهن نو طلاق باور کوي تاسو او متعبم تاسو ور کوي متعه چی شه دی روح المانی وای وی والمتعه درع وملحفه وخمار یو قمیص ته یو لو چادر دی او بل ټیکره پښتو کې موږ تاسو وای قمیص پرتو ګټیکره ومتعوهن تاسو به متعور کوي دي زنانه وتا
خو دا متعبه چې دا کوم قمیص او پایجامه او ټیکره دا به د چا د وس او د حال مناسبي د سړي د چا د وس مناسب د سړي ذکر فرمایي چې علی الموسی په پراخه مال والا باندې قدره په قدر د پراخۍ د هغه دی وعلى المقتر او په تنگ رزق والا باندې قدره په قدر د تنگسیا د هغه دی پښتو کې څنګه معنا ځکه قاری سه پښتو ګرانه ده عربي خو اسانه شي پښتو ګرانه ده ګور ورته علی الموسی په پراخ مال والا باندې قدره په قدر د پراخۍ د هغه دی وعلى المقتر او په تنگ رزق والا باندې قدره په قدر د تنگسیا د هغه دی یعنی د سړي حال ته وګوره پکې متا بالمعروف دا متاپنی کا طریقه سره حقا للمحسنین دا حق او لازمه ده په محسنینو دا حقا منصوب دی مفعول مطلق ته فعل مقدر حقا یا دا صفت متاعا حقا علی المحسنین دا متع په خسته عمل کوونکو ده اے قاری صاحب وای په خسته عمل کوونکو باندې متع ده ولی نو که خسته عمل نه کوي به متع نه ور کوي دا تخصیص ولی کوي چې محسنین جواهر کې شیخ جواب کړی دی وای التخصیص للترغیب التخصیص للترغیب تخصیص ترغیب د پاره دی یعنی دا اصلا کې د احسان صفت طرف ته ترغیب ور کوي الله وان طلقتموهن یو سورۃ تیر شو د دویم سورۃ او که تاسو خو دې طلاق کړلې من قبل ان تمسوهن چې تاسو رانه وي شي ور سره وقت فرضتم لهن فريضه او تاسو ورته مقرر کړی و میسد مہر مقرر ول سره فنصف ما فرضتم نیم د هغه چې تاسو مقرر کړی دي د پاره نیم مہر دی الا ان يعفونا مگر کدا زنانه معافي کوي او يعفو الذي یا معافي هغه سړی کوي بيدی عقده النکاح چې پلاس دغه غټه د نکاح ده خزه معافي د سې کوي چې خزه ورته وي سړی ته چې مړه ما باندې خو دې اسیم دخولونه کې 1 لک روپۍ مہر دی نه خلم یا سړی معافي کوي سړی د سې معافي کوي خزه توای چې استا خو نیم مہر حق کیږي کنه زما ټول مې در پرې خودو بالکل صحیح ده وان تعفو او کتا سو معافي وکي اقرب للتقوى دا ډیر نزدې د پاره د حصول د تقوا دغه مضاف پټلی حصول تقوا ولا تنسوا الفضل بينكم او مهیر او تاسو مهرباني خپل منځ کې مهرباني مهیر او یو په بل مهرباني کوي ځکه مدارک وای ولا تنسوا ان يتفضل بعضكم على بعضنا مهیر او چې یو په بل باندې تاسو مهرباني وکي ان الله یقینا الله پاک تاسو امرونه باندې بصیر لدون کې دی حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين د مخ کې سره دار باندې چې د مخ کې مسلې تاسو واورېدي نکاحونه دیو خلع دیو طلاقونه دیو یو طلاق دیو دو طلاق دیو درې طلاق دیو باین دیو رضاعت مسله تیر شولا د متوفان ها زوجها د عدت مسله تیر شولا دا ټول هغه مسائل دي چې دي ته حقوق العباد وي شي ورته نو کله چې د حقوق العباد دي چې پوره ذکر نو وسوي چې حقوق العباد کې ونختی حقوق الله هر نه کې حافظوا علی الصلوات منځ راټینګه دویم را بداده چې مخ کې د طلاقونو د عدتونو د نکاحونو مسلې وي او طبعا مسله ده چې کله سړی خزه کړي او بیا طلاق راشي کله د خزه خاوند مرشي او خزه خاوند وفات شي او خزه پایدت کې پات شي دا ټول هغه کارونه دي چې دې سره انسان باندې پریشانی راځي ولی خزه چې طلاق کور دی وران شو ما خام ته بستو تیر کې ناشته او چې د خزه خاوند مرشي نو خزه غریبه سرتور شو دا ټول هغه پریشان کن امور دي یعنی دا مخ کې مسائلو کې ځنې هغه مسائلو چې انسان ته شرولي پریشانی او په حدیث کې راغلي دي زمونږ استاد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه داوا چې اذا حزبه هم فزع الى الصلاه وای کله چې نبی علیہ السلام غم واخستو منستبر رجوع کوله نو ار کله چې د مخ کې مسائل د پریشانی و نو چا به ویل چې دا پریشانی خوراغله سړي خزه طلاق کړه کوري وران شو وای د خزه خاون مر شو پریشانه ده څو کې حافظ علی الصلوات برابر خو شوي حافظ علی الصلوات تاسو په ساتنه کوي د منځونو او صلات روستو د منځنی
د مانځه منځنی مونځ د دې لحاظ کوي. وقوموا لله قانتين ودرېږئ الله پاک ته تابعداري کوونکي. دا صلات وسطا کوم مونځ دی؟ نو د دې په باره کې د مفسرینو تقریبا 40 قول دي. خو په دې کې غوره قول او دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هم د جمهور علما هم په دې باندې دي چې د دین صلات عصر مراد دی. او دلیل په دې خبره باندې حدیث دی. خندق غزوا چې کله نبی له صلوات و سلام صحابه پکې و نو الته په خندق وستلو باندې صحابه نبی له سلام مشغول شول. به نبی له صلوات و سلام نه د مازیګر مونږ قضا شو نو نبی له صلوات و سلام د الفاظ دخلی نه واته وای چې ملا الله بیوتهم نارا الله پاک دې د کافرانو مشرکانو کورونه د اور ډکی شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر منګه مشغول کړو د مانځه منځنی نه چې د مازیګر مونږ دی ملا الله بیوتهم نارا. نو تصریح په حدیث کې راغله چې صلاه وسطى کوم مونږ دی؟ صلاه عصر دی. او اگر کوم درته مخ کې ویلي هر مونږ باندې د وسطا اطلاق کیږي ځکه مونږونه 5 دي نو یو چې هر یو چې واخلي دوته نورستو دوته مخ کې منځ کې راځي. خو د دینه صلات عصر د جمهور علماء په نسبت باندې مراد ده. او قوموا لله قانتين ودرېږي الله پاک ته قانتين. د قانتين لس تفسیر علماء لیکلي لس. عبد الله بن مسعود معنا کوي او زید بن ارقم رضی الله عنهم و قانتين معنا د ساکتین ما چپ ودرېږي چپ. مدارک معنا لیکلی دا مطیعین خاشعین تابعدار او عاجزی کوونکی. دیو جنا محدثین او مفسرین وای چې په ابتدا کې په مانځ کې خبري اترې جایز وي. دا آیات چې نازل شو قوموا لله قانتين نو بس خبري په مانځ کې څنګه شولې؟ کلامونه او سلامونه منع شو او بند شو. فاذا امنتم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. دی آیت کریمه کی ذکر کیږي اهمیت الصلاة. صلاة دومره اهم عبادت دی چې حتی مجاهدین جهاد ته تللی دي او سخت حالت دی جنگی حالت دی منځ پر خودل نشتا. مجاهدین و پیدا رواني منځ ټیم راغی او دوی مزل کوي نو امدا پیدا چې په پخور روان دي په دې روانه حالت کې بنیت اوتړي خو منځ منه پریږدي. روان حالت کې پیدا بروانه ښه او یا په اسونو سوار دي په موټر سایکلو سوار دي په دې سورله حالت کې با منځ ټیم راغی منځ بنه پریږدي منځ دی وکي. اهمیت الصلاة اشاره ده. فاین خفتم کتا سو ویریدلې فرجالنا نو فرجالن دا رجال دا جمع د راجل ده جمع د رجل وانخلی راجل او دا حال ده طالبہ مخکې تنه فعل پټ ده فصلوا رجلینا فرجالن څه معنا؟ فصلوا رجلینا منځ کوي تاسو پیدا او رکبانن یا په سورلې باندې. فاذا امنتم کله چې په امن شولې فذكروا الله نو بیا الله پاک یادوي. یعنی فذكروا الله دا معنا د مدارک وای چې فصلوا صلاه الامن به سم منځ کو د امن کنه الته خو په اشاره منځونه کما علمکم لکه څنګه چې الله خودنه کړی تاسو ته معلوم تکونو تعلمون چې تاسو ور باندې نه پويږئ. والذین يتوفون منکم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج. ګورئ دا دویم آیات ته مخکې او تیر شلو چې متوفان هذا وجها عدت څومره ده؟ څلور میاشتې لسمه. او دلته به اوس راشي چې د متوفان هذا وجها عدت یو کال دی. څومره دی؟ دا یو کال دی. نو دا به وروسته خبره کو چې آیا دا آیات هغه آیات سره کوم یو منسوخ ناسخ دی؟ څه شرعي حکم دی؟ نسخ ومنو که ونه منو؟ ترجمه یې وکړه توره. والذین هغه کسان یتوفون چې وفات کړي شي منکم ستاسو نه ویذرون او پرېږدي ازواجن بیبیانې وصیة نو وصیت یې وکړي وصیت یې ازواجې خپلو بیبیانو ته متاعا الی الحول د فایدې
تر یو کاله پورې غیر اخراج چې ویستل کیږي بنه د کورونو نه. فاین خرجنا کدا بیان وتلې پخپلا فلا جناح علیکم نشته ګناه پتا سو باندې فيما فعلنا پات چې دا زنانه کیف انفسهن په واره د خپل ځانونو کې من معروف په نیکه طریقه سره. والله عزیز حکیم الله پاک زور ور دې حکمتونو والا دی. دلته خراغلل چې آکسان چې وفات کړي شوی دي او قضی پاتې دي وصیتن لازواجهم. دا وصیتن طالبه د مفعول مطلق ته فعل مقدره دی. جواهر القرآن کې شیخ لیکلی دی لیوسو وصیتن وصیت وکي وصیت د خپل بیبيانو لپاره. متاعن دا متاعن چې منسوب دی تا ګوره په نزد د خافض سره منسوب دی په اصل کې د څه دی به متاعن بی او مراد د متانا نفقه او سکنا ده. متانا متعاونه لې متانا شی مراد دی نفقه او سکنا د څه وشي. فلیوسو وصیتن وصیت وکي دغه کسان وصیت خپل بیبيانو بارکه د تشي وصیت به متاعن د فائدې ورکولو نه فائدہ ورکول چی شی دی نفقه او سکنا ده. او دا به متاعن دا تفسیر د وصیت ته وصیت وکي نو وصیت به تشي وصیت کوي وصیت وکي د فائدې ورکولو چې نفقه سکنا ده ال الحول تلیو کاله پورې غیر اخراج نه وستل کیږي کورنه. ګوره نو دلته د متوفان ها زوجها د نفقه او سکنا مده څومره شو؟ یو کال. او تاسو مخکې څه ویلو چې څومره ده؟ 4 میاشتې ولا سورہ دا دی بارکه د مفسرین کرامو خو یو نظر داده وې دا آیات منسوخ دي هغه مخکې آیات ناسخ دي. دا آیات څنګه دي؟ مخکې آیات کته نه دا څه مسله ده چې ناسخ مخکې منسوخ رستو وای اخر ده د ترتیبی کتابتی کې ناسخ مخکې دي منسوخ رستو دي په نزول کې هغه آیات چې مخکې لیکل شوی هغه رستو نازل دي دا مخکې نازل شوی دي. ناسخ خو په اعتبار د نزول سره نو بیا مو دا اومنه چې د آیات څنګه دي منسوخ. دویم قول پکې دا دی چې نه د آیات منسوخ نه دي. جواهر القرآن کې شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه وی منسوخ نه دي. وی خچ منسوخ نه دي دلته څه چلو کې دلته خو چې یو کال شیخ صاحب وی دا ولیسو وصیتن وصیت یاد کړي او دلته دا وصیت حمل دی په استحباب. وصیت حمل دی په چا؟ په استحباب باندې. نو عدت تخجی 4 میاشتې او 10 کاله واجب دی 4 میاشتې او 10 ورځې واجب دی او دلته دا وصیت تر یو کاله دا مستحب دی. نو د مستحب د وجوب په منځ کې خو منافات نه کنه. هر چې عدت 4 میاشتې 10 ورځې دی فرض واجب هر چې دا تر یو کاله پورې دا مستحب دی. نو حاجت وینس کته نشته. په جواب پوښوي دا جواب جواهر کې شیخ کړي ډیر مزدار جواب دی خو له دی نو آیات منسوخ نشو معمول شو من واجب. فاین خرجنا کدا خزی وتلی ګور دې نه معلومیږي چې دا وصیت ورته مستحب دی نو کدا خزه وځي هو خو تنشین ته ورته کار نه لري وځي بکنه ځکه واجب خو یې سمدا کړی دي 4 میاشتې. او که چې ته وته په خپل خو قانون نشته ګناه پتا سو باندې دا علیکم کې خطاب اولیاء د میت ته دی چې کوي دا زنانه په بار د خپل ځان کې پنی کوي اغانی کا طریقه دا چې مثال دینه بعد بو ځان بل خاون ته تیاری کنه ځکه چې عیدت کې ناس ته خزه نو د زینت چیزونه نشي استعمالول لکه دنداسا او سترګې تورول او څو چې کله عیدت تیر شي بیانو لارا کولاوش. هو الله عزیز حکیم. وللمطلقات متاع بالمعروف د طلاق شو زنانو د پاره متعیده پنی کا طریقه اپلو څلور صورتونو کې یو صورت کې متعانه او په 3 صورتونو کې متعاوه وکنه. حقا علی المتقین دا حق د په متقینانو. نو حق معنا لازم یا حق معنا دا مناسب لائق د متقینانو سره. کته چې غیر متقی بدانه ور کوي نو دا تخصیص ترغیب د پاره دی چې په کار د هر سړی ځان شي جوړ کی متقی لکه په هر سړی ځان څوک جوړ کی محسن. کذالک یبین الله لكم آیاته دا چې الله تعالی بیانې تاسو ته آیاتونه خپل دې لپاره چې تاسو پکې د عقل نه کار واخلئ. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت. ربط ورکا ربط نمخ کې یو کرته تفسیر ابو سعود اغلی کلی دی وی بنی اسرائیلو کې یو قوم او د خپل زمانہ اسلامی باچا چې دوی جهاد ته دعوت کړو ویل که تیار شي جهاد ته امریکایان راغلي مثلا خلکو ته چې د جهاد ویل نو د جهاد دا ډیره سخته کلمه ده سیب جهاد ته روان شي एकदम خلکو و تختید ویل چې جهاد کې خو سړی مړ کیږي نه چې و تختید مطلب دا دی چې اوغره طرف ته یو طرف ته د کلو نه و تختید ښا
ځوان سړی جهاد نه تختی سونه د شرم خبره و تختیده او په دې فکر باندې چې دا خو جهاد کې موږ مړ کیږو. نو تفسیر ابو سعود لیکلی دی وی فاماتهم الله 8 ایام الله تعالی په هغه دشته کې 8 ورځې مړ کړه، یکدم ټول مړ کړه. ښه تختیدلی خلک نه و د جهاد نه، څو ورځې مړ و؟ 8 ورځې. ثم احیاهما بیا بیرته را ژوندي کړه. یعنی الله پاک ورته دا اخودا چې ته خو د مرګ تختی نه، دا مرګ خو یوازې په جهاد کې نه دی، دغلته دې مړ کولی شي. دا ورته رب خدا خدا داخله کې چاته ورځ مر کړل دې ته تاسو کې د نوم موت عقوبتي څونه ورته کېده. مته په خپل نیټه نه ومړو، نیټه نه مخ کې رب مړ کړو، قدرت ورته خودو چې مړ کېږي کنه مړ کېږي. او دوی چې کله مړ شو بیا الله پاک شکړه به تر ژوندۍ کړه. دې ته څنګه را ژوندۍ کړه؟ 8 ورځې بعد د دې زمانه د وخت پیغمبر حزقیل علیه السلام نومې دغه دعا وکړه، وای الله پاک دا چې مقتدیانو نه پکې خلاف شو، امتیانو نه پکې خلاف شو. هغه چې دعا وکړه را ژوندۍ شو. نو اوس سوچو کوي د دې مرګ څنګه عقوبتي به نیټه وو او دغه په دعا کې را ژوندۍ شو. خارق العادت کار د حزقیل علیه السلام معجزه شو. اوس مخکې سره ربط ورکړي د دینه مخکې ذکر د مرګو و دې کته سړی مړ شي خزه پاتې شي، هغه سړی چې مړ شي خزه پاتې شي کم مرګو موت اجلی. او په دې قصه کې چې اوس شروع کیږي بیان د موت عقوبتي دی. او د دې په ضمن کې ترغیب دی جهاد ته، ترغیب دی چاته؟ جهاد ته. موږ تم ترغیب راکړي چې تاسو د امریکایانو نه موریږي جهاد ته ورشئ. کته چې سړی پکې مړ کیږي نو په خام دغه خلکو د مرګ نه منډې کړي وي، بیا الله سي به نیټه مړ کړ. تاسو مور ودانګي او کنه یقینو چې په دې ګرمو کې په دې ګرمو باندې مړ کما الله د ګرمي نشي ځته ولا چې وسره کې 15% نور ورځه تکړه اندل ته به مړي به بارمان کې چې کاش کې فدای می کړي وي. خرازي الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم آیا تنګوري هغه خلکو ته چې وتلی و د خپل کورونو نه وهم الوف دوی په زورګونو خلکو حذر الموت یری د مرګ نه. خرجوا من دیارهم د خپل کورونو نه وتلی و. حافظ ابن کثیر لیکلی دی وای دا خلک چې و د یو کلی و، دا کلی نوم زاوردان وای دا قریه ده چې دا د واسط څخه په عراق کې یو فرسخ لري ده او د کلی نوم زاوردان. فقال لهم ویلی دوی ته فقال لهم الله الله پاک ورته ویلی موت مړ شئ. ابن عربي وای چې دا موت عقوبتیو. ثم احیاهم بیا لا را ژوندي کړل بدعوت نبیهم حزقیل علیه السلام. ولی را ژوندي کړه؟ مدارک لیکلي دي وای چې لیعلموا انه لا مفر من حکم الله وقضائه، دې د پاره چې دوی پوه شي چې د الله د حکم او قضا نه څوک تښتېدلای نشي. ان الله بشک الله تعالی رزو فضل علی الناس، خوند فضل دی په خلکو باندې، ولکن اکثر د خلکو نه شکرون شکر نه ادا کوي. وقاتلوا فی سبیل الله رب تخکارا شو کنه اسبه دې ملا مړ کوي نه چې به دې بیٹی مړ کوي هغه نه داخله چې قاتلو شي جهاد تورو دانګه. تاسو جنگ کوي په لار د الله تعالی کې او پوښي چې الله تعالی اوریدونکو علم والا دی. منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، ترغیب انفاق ته دی ځکه چې د جهاد سره انفاق مرګره دی. منزل الذي څوک دی هغه یقرض الله چې قرض ورکړي الله تعالی قرضا حسنا قرض خيستا. امام قرطبي د قرض حسن لس صفات لیکلي دي، لس شرطونه. فيضاعفه الله تعالی بزیات کی دلاله اضعافا كثيره فزياتول ډیر سره د اعمال بالا ورته نورم زیات کی. منزل الذي څوک دی هغه ذات څوک دی هغه کس یقرض الله چې قرض ورکړي الله تعالی قرضا حسنا قرض خيستا. مطلب دا دی چې د الله په لار کې صدقې ته الله قرض ویلې. طالب دا الله په لار کې صدقې ته الله پاک شی ویلې، قرض ورته ویلې. وی قرض ځکه ورته ویلې څنګه چې په دنیا کې څوک چاته قرض ورکړي نو خامخا هغه ته بدل کې به شی ملاويږي. چاته څوک قرض ورکړي ته به واپس ترکې کنه، نو د استا صدقې ته الله ځکه قرض ویلې
چې د دې هم بدل کې الله جزا ورکوي، بدله ورکوي. یو دویم دا ده چې قرض کې لږ نیټی او ته چې کومه صدقه کې ستا هم د دې صدقې نیټه یوم القیامت دی، لږ نیټه پکې شته. دریم وای قرض ځکه ورته ویلې چې په قرض کې استحقاق واجبي او ستا چې صدقه په اخلاص سره نو ستام استحقاق د ثواب واجب دی، ځکه ستا د قرض طرف چې شی ویله صدقه او ویلا. او د غری کلی دی تفسیر مدارک چې قرض سره به قید خیر حسن نو ما تاسو ته ویلي چې امام قرطبي د قرض حسن لاس شرایط لیکلي، ان شاء الله دا کې دې چې ځکه به بیان کوم. خو مدارک لیکلي دي چې قرض حسن دی ته وایي چې بطیبه النفس من المال الطیب، بطیبه النفس من المال الطیب، وایي چې مال دې حلالي او زړه دې په خوشالي، دې ته قرض حسن وایي. دا ځکه چې کله کله سړی پیسې چاته ورکوي خاصي خلکو د شرمه کنه یې خلک را پسې به خبري کوي، نو دا قرض به صدقه به خو حسنه نه ده. فیضاعفه ولا پاکي زیاتې د پاره ضعفن کثیرتن په زیاتوالی ډیر سره. دا زیاتوالی ډیر سره مدارک لیکي چې لا یعلم کنه الا الله، دا غزیاتوالی ان کان نه د معلومه مگر الله ته چې څومره زیاتې. والله یقبض و یبسط، الله پاک چې هغه تنګي روزي چاله غواړي او یبسط پراخه کوي او الیه ترجون او خاص هغه تاسو ورګرځیدلی. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. رب داده چې مخکې امر وشولو چې قاتلو جهاد کوي قتال کوي، نو اوس یو بل ترغیب دی چې قتال کوا، خو په قتال کې د خپل امیر خلاف مکوا، د خپل نبی د سنتو خلاف مکوا. دا کار بنی اسرائیلو کړو. پیغمبر ورته لګی دی چې لکه جهاد ته تیار شي او پلان کې ستاسو مشر دی، ستاسو قومندان دی او دوی پکې چونچرا شروع کړو دا چا قومندان کې او دا خو بنې هغه وي. الله ترغیب د دې خبرې ورکړي چې مجاهدینو اختلاف نه بزان ساتي، په مشرۍ بنورانېږي او داویدار د مشرۍ م جوړېږي، کنه بیا به مګوري دا فتح په شکست بدل شي. اواقع څه شوی و چې دا کوم ایتونه چې شروع کیږي د دې لن خلاصه دا و. کله چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام د بنی اسرائیل سره ژوندي و، نو دی بنی اسرائیل باندې عمالقه حمله کړې و او د دوی نه ملک نیولې او بچی نیولې و، وطن او پټي او کورونه نیولې و. د دې پلرونه خو ډېر به غیرت خلکو جهاد ونه کې، خو چې کله بیا هغه مړ شول موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام وفات شو، نو بیا د دوی په یو بل پیغمبر راغی، د هغه پیغمبر نوم دی شمویل علیہ السلام. ځنې وایي چې سوا سومویل علیہ السلام، خو شمویل مشهور دی. دا شمویل علیہ السلام چې پیغمبر شولو نو د سپینګری او ډېر زیات کمزور و. نو د بنی اسرائیلو نوجوانه طبقه چې را پورته شوله، دوی راغله خپل پیغمبر ته یو اپیل درخواست پیش کې، ورته ویلي چې زمونږ خو مطلب دا دی چې جهاد ته مینه کیږي او اسیم مهاجری او د خپل وطن او پټو د بچو نه کافرانو استلیو زمونږ نظم کې نیولې دي. نو شمویل علیہ السلام ورته ویلي چې ګوري یو د جهاد زبانی خبرې دي او عملی میدان دی، ګران کار دی، یو اسی جذبات او احساساتي جهاد چې میدان ته ورشي بیا به د مور چغې وهي چې وابي او ګران کار دی. خلکو ویل ناسه بس ته بیخي مطمئن شه کنه جهاد کو. نو دی بنی اسرائیل خپل پیغمبر ته ویلي چې موږ ته یو د جنگي افسر ضرورت دی، ځکه چې سړی د مجاهدینو قومنداني صف سالاري نه هغه د دوی رهبری کوي او دا پیغمبر خو په خپل رهبری ځکه نشو کولای چې ډېر زیات بوډاو اوس پنګیره سړی خپل تکار نشي کولای، جهاد خو منډي دي ترړي دي. شمویل علیہ السلام ویل چې خدا چې تاسو دومره د مینه د جهاد سره د وسوب کو کنه، نو پیغمبر خو چې کوم خبره کوي وحي ورته کیږي. شمویل علیہ السلام تعالی د طرفه دا خبره وشول چې دی علاقه کې یو کس ته په نامه د طالوت، دا نو یو شپونو د ګډو شپونو یا ساقي، خو البته دا و چې بدني لحاظ سره ډیر ناشنا سالمه خولي ځواني و، او دویم دا و چې په جنگي حساب سخت ماهرو، لکه د سیوې چې ټریننګ شوده مجاهدو. دو صفاتونه پکې و، یو بدن ډیر سالم خولي ځواني و، خسته چهره و،
او دویم دا چې جنگي حساب باندې خو پوهېدو. شمعون علیه السلام ورته ویل چې ستاسو د جنگ افسر شولو طالوت. دلته په بني اسرائیلو کې د دې خبرې انکار شروع شو چې یاره طالوت خو موږ مشهور نشو منلی. اواجه دا و چې په بني اسرائیلو کې دوه خاندانه وه. ابن کثیر لیکلی دي و یو خاندان کې نبوت را روانو او بل خاندان کې ملوکیت او سلطنت را روانو. بني اسرائیل چې دي کنه دې کې دوه خاندانه وه. یو خاندان کې پیغمبرانو سلسله وه، بل خاندان کې باچاهانو سلسله وه. دا طالوت ته یو خاندان نمنو، نه خاندان نبوت کې نه خاندان سلطنت کې. دوی دا خو موږ نشو منلی. من خو خپل سلسله دا خپل خاندانونه دي چې په هغې کې باچاهان راځي، پیغمبران راځي. دا خو یو کوم نه دی. شمعون علیه السلام ورته ویلي چونچرا مه کوئ، رب چې کومه خبره وکړي دا منئ. افسر د پاره د کومو صفتونو ضرورت دی د کې شته. خاندانونه پرېږده چې دا پراکي خاندان دی، بستاني خاندان خبره نه ده. جهادي صفات ضرور دي. د مشرۍ صفات دا دي چې د مجاهدینو مشر باید یو ښکلی ځواني او د ځواني مزیداره ده، جسم مزیدار دی. دویم دا چې باید چې هغه سره علمي په جهادي کارونو باندې پوهیږي او د سره د جنگ په باره کې جنگي امورو کې علم دی. فستاسو مشر دی. خو اخر دې ته خبر راورسېدله چې شمعون علیه السلام ورته ویل چې د دې سړي مشري به ځکه تسلیموي چې د مشرۍ یوه نښه اوس وګورئ. نښه داسې وه چې د دې بني اسرائیلو سره به یو صندوق و. په دې بني اسرائیلو کې ډېر زیات پیغمبران راغلي دي. حتی کې ما تاسو ته سراج المنیر لیکلي دي چې 10 پیغمبران په نورو دنیا کې په انسانانو کې راغلي دي او د 10 نه اپل او نور د لکو نه بره ټول پیغمبران بني اسرائیل کې راغلي دي. دا سراج المنیر لیکلي دي، خطیب شربینی. نو دوی بني اسرائیل سره چې دی صندوق مولانا صاحب ناشنا صندوق په دې صندوق کې لاندې به تفسیر کې زه هغې مختلف اقوال ذکر کوم، خو زما په نیت چې کومه خبره غوره ده هغه درته اول ذکر کومه. په دې صندوق کې تورات پاڼې پرتې وي. او دویم دا و چې د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې کومې ویناوې وي چې هغه د پیغمبر وینا ته موږ تاسو حدیث یو که نه هغه هم پکې و. دې ته متوجه شه. د تورات تختې پکې وي او د موسی او هارون علیه السلام چې و حدیث. لکه اوس داسې مثال تاسو ته ورکمه لکه یو صندوق او په هغې کې چې قرآن شریف هم ایښي او بخاري شریف هم پکې پروت دي. داسې صندوق و. دا صندوق کې کمال دا و مولوي صاحب چې دا به بني اسرائیلو کله د چا سره جنگ شروع نو دا صندوق به یې مخکې ویوړلو په یو جګ ځای کې به یې کېښودو او چې کله به دوی جنگ ته ورغلو نو دې صندوق کې چې آسماني کتاب وحي پرتی د هغې برکت به دا و چې دوی به هغه جنگ میدان وګټلو. اوس په دغه وخت کې چې د شمعون علیه السلام دا خلک جنگ ته تیاروي نو دغه صندوق چې د دوی سره دا صندوق هم د دې خلکو نه دښمن نیولی و، دوی سره فلحال نه و. نو شمعون علیه السلام ورته ویل چې دا فلحال چې کوم صندوق ستاسو نیکونو والا صندوق و هغه صندوق دښمن سره دی. اوس دا صندوق به وګورئ چې را به شي او د طالوت مخکې به کېښودل شي. او صندوق رښتیا ملایکو راوړو، جزو کې نه راتلو، ملایکو راونیولو او دشتې د طالوت په مخ کې کېښودو. کله چې د طالوت په مخ کې کېښودو نو دا خلک مجبور شول د طالوت د مشرۍ په منلو ځکه چې دا څه ناشنا غوندې اچا خبره کرامت ښکاره شو. ګور ورته هغه صندوق چې دښمن سره دا خو ته ملایکو د ده په مخ کې کېښودو. دلیل د دې دی چې دا زموږ مشر شو. خو لنډه دا وه چې د خلکو مجبور شو مشري ومنله. بس نور نو صاحب خلک مسلح شو، مجاهدین مسلح شو، وځي چې جهاد ته. بس صاحب لکونه خلک دي، زرګونه لسګونه خلک دي روان شو جهاد ته. دې وخت کې د طالوت په مشرۍ چې فوج د بني اسرائیلو د مجاهدینو تیار شو نو داود علیه السلام چې وروسته پیغمبر شوی دی دا هم په دغه وخت کې یو نوجوان دی. اچا خبره 1400 ورځ کولو دی. د داود علیه السلام د پلار 6 زامن و. 6 د داود علیه السلام پلار ته طالوت ویلې چې ستا ګوره زامن ډېر دي ته دې زامن راوله جهاد ته که نه. نو هغه 5 زامن راواسته. داود علیه السلام یې پرېښودلو، دی لږ حسینه مو او کشره مو. طالوت ورته ویل بله لږ دې څنګه رانوستو؟ وایه را خو مې داسې وایه راوله سړی راوله سړیه. کله کله کشران داسې کار کوي چې مشران ورته سلام کوي. راوله کشره راوله. اوس خو ټول جهاد سلسله دې ځوانانو روانه کړې. میډیا په دې لګیا ده 1500-1400 کلالو کو. وایه دا هغه د داود علیه السلام نقش قدم باندې بچیان دا ته نشي پرې سرولی. چې کله داود علیه السلام را روان شو نو داود علیه السلام
د پلار په بچو کې هغه بچیو چې د ګړي بيزي چرولې او دا مې وبله نکته ده چې هر پیغمبر نه مخکې ګړي بيزي چرای کنه. داود علیه السلام چې کله را روان شو نو جهاد ته را روان شو نو په دې لاره کې داود علیه السلام یو 3 کاړو ور سره خبرې وکړي. دا د شپنو سره اکثره یو شی دغه ته مچنوز غوي ا د څښنې نه جوړ کړی وي چې ګاټه د وتیګه کیدنه به سر نه تاو کې ټاک وهي ډېر لري زمولیو خو د چا خبر دی وشتول وال اعلی ده. نو یو 3 کاړو ورته ویلي چې موږ در سره والا په کار بدی شو. وی داود علیه السلام کاړي مزان سره را واخسته دا څخه ګول ګول کاړي و چې کله را روان شول نلاره کې یو نهر راغی وصلا سبحانه و تعالی چې د مولوی صاحب چاڼ کوي چاڼ ارڅوک دین ته نه انتخابي ارڅوک جهاد ته نه انتخابي ارڅوک قران ته نه انتخابي د خدای مخلوق په پسمکه ګرځيږي قران ته څوک نه کینی انتخاب درب دی جهاد ته څوک نه قبلای انتخاب درب دی علم ته څوک نه قبلای انتخاب درب دی. دا زمون خپل خواهش نه دی چې موږ د الله کتاب ته کینو دا د الله فضل دی. موږ خو څه نه ولي کړی چې الله موږ ته قبول کړي چې موږ ترجمه کو. نه چې کله نهر تر ورسېدل الله امتحان راغی. طالوت ورته ویلي چې یا خلکو نهر تراغلو سختګي و خلک او به ونسکي د تند په ټیم کې ته خلکو ته و ونسکي خلکو ګز ګز جبیر راوتلي دي د تند نه و ونسکي او به ونسکي کچا او به وسکلي زما د جهاد مرګره بنئ خیر که څوک وبس کی نو په یو لاس ولا پچېږي ته چونګوي دغه ورسکلو اجازه ته او نور اجازه نشته. خلک چې نهر تر ورسېدل چې دا وګوره عجیب ونه مشر دی من تګیو نهر ډک دو بو روان دی او دیراته مسکی نو بس په وروي دانګل چې وروي دانګل نو داسې وبې وسکلي چې لکه ما خام کې سره رو جماعت کې ډېر شربتونه وسکینو نور قرارې څبلي به د نسوارو چولو طاقت هم نه لري بس کېټي اوپر سي دی. البته په دې لزګونه زره فوج کې 314 کسانو دا خبرو منله 314 کسانو په یو لاس صرفن او بغوټ کړل چې حلقې وچشي. خود الله سبحانه و تعالی حکمت کمالی ته ګوره دا چا چې په یو لاس یو چونګو به وسکلي دوی بالکل سیراب شو تندې ماته شو اچا چې ځانونه په سیراب کړ په خپل خوخه هغه خېټي اوپر سید بالکل د زی پزې شو. طالوت ورته ویل چې اوس په چل کیږي ناغه خلکو په دې وخت چې خېټي اوپر سید په خو کار پرې خودو نو ویل چې موږ د خنور کار نشي چې کار نشي بس پاتې 314 کسانو هغه ویل چې نه الله رب العزت دا کمال د قدرت ته چې کما ډله کله په زور ور خلکو په ډېر غټه ډله کامیابی منځو بس طالوت سره 314 کسمرګری لاړه او دا نور ټول خلک چېو عمل ته پراتو ویسه لام به وصولونه کوي او دلته بس وبس کوي 314 کس چې لاړ جواهر القرآن کې شیخ لیکلی دی چې هغه طرفه د دشمن فوج راغی د دشمن د فوج مشري جالوت کوله او لیکلی دی چې دا ډیر زبردست غټ خلک مو او د جالوت نه دی دا په خپل ډیر غټ زناورو ډیر غټ شوو وی کله چې جنگ تر وړاندې شول د هغه فوج د جالوت 90,000 کسانو دی خوا څو کسان دي 314 اخوانه څومره دي 90,000 چرا ورسید نو اول جالوت د لښکر په مخ کې راغی او ډیر په اوچته سینه راښکارا شو نو आवाज یې وکړ چې تاسو کې انفرادي شکل باندې څوک زما میدان ته راتلی شي خپل فوج ته اعلان وکړي وای آرام شئ تاسو د جنگ ضرورت نشته د دې 300 کسانو زه ایوازې کافی ما جالوت داسې د تکبر د لوی خبرې وکړي او رښتیا هم غټه بلاوه سم بلاوه سم د سی وای چې دا او به ما بوش پم لسی داسې بیني شي او بلا بوا طالوت کشر عمر کې الک د 3 مارمیو سره میدان ته راووتو ورته وای ته د خپل فوج د طرفه نیابت کاوی چې زمنګ د 300 مرګرو ته کافی زه هم ستا کافیم جالوت ډیره ګستاخانه خبره ورته وکړه ویل که ته دلته د سپو شړلو ته راغلی که جنگ ته یعنی ته خو ماشومې ته سپي شړه طالوت ورته وایي زه ستا غوندې سپو وژلو پسې راغلی یم سبحان الله د دې خبرو سره مناقشه د خبرو ختمه شو مچنوس غیر واخیسته او هغه کاړو چې دته اواز کړی
کاړه پکې کې خودو. جالوت مفسرینو لیکلي دي یو زغره اچولې و مولانا د سر نه په خو پورې زغره کې پټو اوس په زغره صرف د په زغره کې سترګې ښکارې دي او د دې سر سره دغه اوچلې نه دی وې دلته لک کوټي زی ښکارې دو دا اوس انګريزانو سره دی اوچلې کې یو قسم د لیزر دی دا زی ښکارې دو نو ټول پټو. وې چې کله ورته د توالوت مشنوزغه کې گاټه کې خودلو مشنوزغه ورته تا وکړه داود علیہ السلام چې دا ورته گاټه کې خودلو گزارې په وکي الله رب العزت دا گاټه وروستو او د چې دا اوچلې کمزې کې د زغری منځ کې لوڅو په دې ځای گاټه ولګیدو. سبحان الله چې ولګیدلو دا سر کې دا گاټه نه نوتو خپل او ته گاټه اوتو سری ورته دونی مکه سیب دی اولوی بلا د زغری په منځ کې تاو شیرا پریوتو سملکه پنجره چر چپاکی چرا پریوتو گزارونه په ور شروع کړ درې سره شاته خلکو وکړه چې جالوت چې په یوازې ځان د دې خلکو مقابله کوله امانت را پریوتو دومره غټه بلا چې پریوتله د دین ورستو به چاپلار ورته ټینګ شي एकदम 90,000 فوج عقبه شینی شروع کړل او شاپه شاشو د توالوت مرګرو 314 مرګرو په سیور هر وهل او تر دې پوری چې داخل کې مات ګوت شکست خورده وشړل او غلاقه فتح کړه. دا واقع په دې ځای کې ذکر کیږي نو واقعیا لوی د عبرت واقعیا ده او قران پم دې ذکر کړي چې 314 مجاهدینو د پوخانی امتونو څومره فوج تماته ور کړي. دا هیڅ بعیده خبره نه ده چې زمنګ د وسنی زمانی 15000 مجاهدین د کافرانو د خلی سروي ده چې دوی د هم 1.5 لک خارجایانو ته ان شاء الله ماتي ور کړي نه خړلې ده. دا څه بعیده خبره نه ده ځکه چې زمنګ امت په پوخانی امتونو نه غوړه امت ده او زمنګ نبی علیه السلام هم د پوخانی پیغمبرانو نه غوړه دي. نه د هغه امتونو پیغمبران او د اغي جنگي صف سالاران چې دی 90,000 فوج تماته ورکولې شي زمنګا د اوسنی عصر د محمد صلی الله علیه وسلم د خیر البشر او د خیر الرسل پیغمبر امتیان چې د خیر الامم دي ان شاء الله دوی داسې تاریخ پدې گواده چې یو ځل مخکې انګريزان بیا پسې شاته روسان او ورپسې دویم ځل انګريزان دا هم د دغه حربي او د دغه شکست خوردګۍ په درشل کې دي ان شاء الله العظیم نن د کسبه د مات دي. نو بنا بر هر تک دا قصه په دغه ځای کې ذکر کیږي ته ورته ګوره. الم تر الى الملائ من بني اسرائيل آیت نه ګوري هغه ډلې ته د بني اسرائیلو من بعد موسی ورسته د موسی علی السلام نه مطلب موسی علی السلام وفات شوی او دا قصه ورسته راغلی و مخکې مو ویلې اس قالوا لنبي لهما کله چې دوی ویلې خپل پیغمبر ته نو پیغمبر ما درته ویل روح المانی لیکلی دی چې شمویل بن حنتا بن العاقر وعليه الاكثر ودا د اکثر مفسرونو نظر دی چې دا شمویل نومېدو. دوی شمویل علیہ السلام ته ویلې ابعث لنا ته مقرر کمنګ د پاره ملکان یو باچا من افسر د جنگ لقاتل چمنګ جنگو کو فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. قال ویلې ورته پیغمبر شمویل هل عصیتم آیا قریب ای تاسو هل عصیتم هل قربتم آیا نزدې ای تاسو ان کتب علیکم القتال چې فرض بکړي چې پتا سو باندې جنگ الله تقاتلوا بیا به جنگ نه کوي بوزدل بشي. قالو دی ورته ویلی و ما لنا الله نقاتل وڅو عذر دې څه وجه د زمنګ لار پر چې جنگ بنه کو په لار د الله تعالی کې او په داسې حال کې چې وستلی شي او موږ د کورونو زمنګ نه او د زامنو ولادونو زمنګ نه فلما كتب عليهم القتال کله چې پر کړو په دوی باندې jihad او قتال تولوا نو ګرځیدل الا قليلا منهم مگر لک کسان ونه ګرځیدل چې 314 عددو. والله عليم الله تعالی پوی دی به ظالمین ظالمانو باندې. وقال لهم نبيهم ویلی و دوی ته نبی د دوی شمویل علیہ السلام ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا یقینا الله پاک را لګل تاسو لپاره مقرر کړی طالوت ملکان افسر د جنگ باچا. قالو دی خلکو ویلی چې ان یکون له الملک سرنګي به د لپاره باچي او افسری علینا په منګ باندې دی به څنګه زمنګ افسری. دا استفهام حقیقی دی د تعجب د پاره دی یعنی تعجب دی ته چې دا به باچای د تکذیب د نبی د پاره او د انکار د پاره نه دی. روح المانی لیکي کنه بیا خو خلک کافر کیږي پدې. او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه وی چې په بنی اسرائیلو کې
دوا خاندان و یو کې نبوت چلیدو او په بل کې ملوکیت او سلطنت چلیدو او دغه چې و د طالوت دا د یو نم نو ځکه دوی ویلې چې دا به څنګه زمونږ باچا شي ونحن احق بالملک موږ ډېر حقدار د باچایي یو منه د دنه ولم یؤت ساعة من المال نه د ورکړی شوي د پراخوالی د مال دوی فکر داسې و چې خیر باچایي په مالدارۍ چلیږي هلکه دا خو څه د کلي د ولس ملکي نه ده چې وجره و بیټک بچلی دا جنګي افسري ده او دې کې مال نه بلکې صفتونه نور دي قال ویلې ورته شمعون علیه السلام ان الله اصطفاه یقینا الله پاک غوره کړی دی دا طالوت علیکم په تاسو باندې وزاده زیات کړی دی لره بسطة پراخوالی فی العلم په علم کې والجسم او په جسم کې علم په جنګي امورو او جسم سالم جسم دی هدي وجنه ابن کثیر لیکلی دی چې ينبغي ان الملک ذا علم مناسب دا چې د باچاهانو و چې د مسلمانانو باچا دي ذا علم و شکل حسن و قوة شدیدة فی بدنه و نفسه چې د مسلمانانو مشر هغه باید هغه خاوند علمي اخسته شکل ولري او والجسم ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه ویلي وی کان طالوت عالم بني اسرائیل بالحرب وی طالوت چې دا ډیر پوی په بني اسرائیل کې په جنگ باندې او وکانه يفوق الناس بمنكبه وعنقه ورأسه وی د اوږي سر د ټولو خلکو بلندو یعنی قاتل اوچت سړی و دنګ سړی و والله یؤتی ملکه الله ورکوي باچایي مې شاو چاله چې وغواړي الله تعالی خاوند فضل دی او واسع هغه پراخ فضل والا دی علیم علم والا دی واسع الفضل والعطاء وقال لهم نبيهم ویلی و دوی ته نبی د دوی شمویل علیه السلام ان آیت ملکه یقینا نخا د باچایي د طالوت نخه څه ده نخه ده ای اتیکم التابوت راب شی تاسو ته صندوق فيه هغه صندوق چې فاغه کې سکینتونه د سړو تسلی تاسو د امر ربکم له طرفه درف تاسو نه پښتو کې ترجمه سکینتون په هغه کې په صندوق کې څه ده سکینتون د زړه تسلی تاسو د طرفه درف تاسو نه وبقیتون او پاتې شوی علم بوي او پاتې شوی علم دی په دې صندوق کې مما د اغینا ترکه چې پریخه آل موسی او آل هارون خاندان د موسی او خاندان د هارون علیهم السلام په دې صندوق کې سکینه ده د زړونو تسلی او بقیه ده بقیه معنا د پاتې شوی علم چانه پاتې شوی علم موسی او هارون علیهم السلام نو د پیغمبر علم ته چی وای تاسو حدیث تحمله الملائکه پرتقی دی لرا ملائک اوس په دې کې لږ سوچو کوي وای چې صندوق دی او په صندوق کې سکینه ده د دې سکینې نه مراد څه دی په دې کې د مفسرینو ابن کثیر زاد المسیر ډیر زیات اقوال را نقل کړي دي یو قول دا پکې ذکر کړي وای چې په دې صندوق کې سکینه معنا وقار او جلال دی دویم ذکر کړي دی چې په دې کې رحمت دی دریم قول ذکر کړي دی وای په دې صندوق کې یو تشو لګانو چې هغه د سرو زرو او پاغه کې د پیغمبرانو زړونه وینځلي شوی و څلورم قول ذکر کړي دی په دې کې چې و د الله د طرف نه یو روح پروتو خبرې کولې خو د دې سکینې ترجمه چې تفسیر ابو سعود کړی دا نهایت مزیدار ده زما خو خدان والله علم تفسیر ابو سعود د سکینې معنا کړي سکینه هغه معنا د څه کړي وای او هو التورات څه لیکلي دي سکینه د سکینه شوا او هو التورات المودع فيه التورات په دې صندوق کې خودلې شوی او اسماني کتابو پکې علامه مر من ان موسی اذا قاتل ودا مخکې تیر شوی و چې موسی علی السلام به کله جنگ کولو قدمه هغه به دا صندوق مخکې ویوړو فتسكن الیه نفوس بني اسرائیل نو دا تفسیر ابو سعود لیکلی دی چې دا سکینه چې شه دی تورات دا ډېر خپل معنا ده او اسانه ده ذهن ته خکی وزي ورپسې وبقیه او پدې کې بقیه ده د بقیه نه مراد څه شه دی دی بارکم ابن کثیر او زاد المسیر ډیر اقوال را نقل کړي دي ځنه لیکلي دي چې بقیه دا و چې په دې کې د تورات تختی پرتی وي دویم قول دا ذکر کړي چې دې کې د موسی علی السلام امساوا د هارون علی السلام امساوا د دې په کې جوړه جامع وي او دریم قول دا نقل کړي دي چې په دې کې یو قفیز
غنم پراته و. بل اداره نقل کړي ده چې د موسی علیه السلام امسا و د هارون علیه السلام هغه کیړې میړې پکې پرتې وي. خو د بقیه تفسیر چې تاسو لږ سورۃ هود 114 آیات وګورئ، الته به د بقیه تفسیر راوالو، دلته به وکړو نو کېدای شي تاسو ته مزه ډېره درکړي. سورۃ هود 114 نمبر آیات. دولسم سپارہ بالکل در سورت آخر دے. سورت یوسف شروع کی گئی خو سورت هود آخر دے. 114 نمبر آیات تے تو صحیح کدل تا بقی ترجمہ کو. دولسم سپارہ کی فلولا کان من القرون پس نوالی نو پیغڑی من قبلکم استاسو نمخ کی اولو بقیت اخواندان دا علم ولی نو دا پخانه زمانی عالمان اولو بقیت خواندان د علم ینهونه چې خلک منع کړي وي د فساد پزما کې الا قلیل لک خسان وو. نو اولو بقیت څه معنا شو؟ خواندان د علم. اوس را شي دې ته وګورئ په دې صندوق کې چې او بقیتونه پاتې شوی علم، بقیه علم ته وایي کنه، په دې کې پاتې شوی علم د چا پاتې شوی علم؟ مما ترک آل موسی و آل هارون چې خاندان موسی او خاندان هارون نه پاتیو، لکه دا غوی هغه مبارکي ویناوي وی لکه زمونږ د محمد صلی الله علیه وسلم ویناوي حدیث. خلاصه راټوله که څه معنا شوه؟ په صندوق کې ما چې خوښ دی تفسیر، په صندوق کې یو تورات او بل پکې د موسی علیه السلام هارون علیه السلام مبارک حدیث و. لکه اوس مجاهدین دا ولګي یو بیک یو دغه ور سره کنه بیک او قران شریف او بخاری شریفي خیال ته جګو غونډي باندې کې دی خو په حمله کوي. داسې مثال دی. پوه پېنه شوې؟ ایمنګ مجاهدین به د شکار نه کوي. ایمنګ مجاهدین چې کله به جهاد ته ترس تاسو به یادیږي نه تاسو کشران روسانو زمانہ کې نو به دوه کسو قران شریف ته سیونی ولو صادر کې مجاهدین به ورلاندې تیرېده. پوه شئ خبره؟ نو بنا بر هر تقدیر خدا ترجمه دی الله کې تاسو ذهن کې لګناستئ. ګوره ورته تاسو پښتو کې دا ترجمه کوي وی ان آیت ملکه یقینا چې نه خاده باچې د توالد دادا ایاتیکم التابوت را بشی تاسو ته صندوق فيه پای کې سکینتن تسلی د زړونو تاسو د طرف تاسو نه ده چې تورات دی پکې وبقیتن پاتې شوی علم دی پکې احادیث دا غینه چې پریخي خاندان د موسی او د هارون علیهم السلام تحمله الملائکه او دا صندوق څوک پورته کوي؟ ملائکه. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما لیکلی او فرمای وی جاءت الملائکه تحمل التابوت بین السماء والارض، وی ملائکه راغلي او دا تابوت راواخستو او د اسمان او زمکه منځ کې راوړل حتی وضعته بین یدی طالوت او وناس ينظرون الیه. صندوق د طالوت په مخ کې خود خلکو ورته قتل نه خښوا کنه. صفات تفاسیر ابن کثیر دا خبر لیکلی ان فی ذلک لآیات لکم پدې کې چې تاسو د پاره نه خدا ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان والای. یعنی الله پاک سبحانه و تعالی دی خلکو ته د طالوت تمشری دا یو ښکار دلیل خو. فلما فصل طالوت هر کله چې فصل کله چې جدا شول طالوت بالجنود د لخر سره، یعنی اوتو کنه جهاد طرف ته روان شونو. قال اویل طالوت ان الله یقینا لا پاک مبتلیکم امتحان کی پتا سو باندې بنهارن د دې نهر دا نهر در سره نهر کې تاسو باندې امتحان دینو مدارک لیکلی دی یعاملکم معامله المختبر لکه امتحان والا غو تاسو نه امتحان اخلي. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ابن کثیر نقل کړی دی وی هو نهر بین الاردن و فلسطین، وی د اردن او فلسطین منځ کې دا نهرو. فمن شرب منه کچا اوس کلی د دین هرنا ډیریو به اوس کلی فلیس مني دا بني زما د مرګرونه، یعنی فلیس مني دا معنا ليس من اصحابي في هذا الحرب، دا بدی جنگ کې زما مرګره نه بیا. ومن لم يطعمه او کچا ونه څکلی تو کې څه معنا ده؟ ومن لم يطعمه او کچا ونه څکلی د څه معنا ونه کې چا ونه خوړلې او بو کې خو خوړل نه دا طعم څکلو ته وي. ومن لم يطعمه کچا وم نه څکلی
فانه مني دا زما مرګری دی. ګوره دسی ولی ونه ویل چې ومن لم یشربه، ومن لم الله پاک وی چې ومن لم یطعمه، دسی ولی ونه ویل چې ومن لم یشربه، ځکه یو شرب دی یو طعم دی. شرب دی ته وی چې وب ګوټ کې وی سکي، او طعم دی ته چې صرف وی څکي، لکه وب ګلاس کې راولي خله کې واچي توي کې دی ته طعم وی، او چې تیری کې دی ته شرب وی. نو دې کې ډیره مبالغه ده کنه ده؟ سکلو څکلو کې مبالغه ای، یو سکلی یو څکلی، سکل دی ته وی چې تیری کې، څکل دی ته وی چې خله کې واچي توي کې. ومن لم يطعمه کچاونه څکلی فانه مني دا بسما مرګری. الا من اغترفا، لک اجازه ور ملاو شو، الا من اغترفا مگر هغه څوک چې ډکی کړو لا غرپاتن یو چونګ بيدی پلاس خپل سره، که یو چونګ پلاس پورته کې لکه یو لاس لپه باندې وبرا واخستی په یو لاس لپه. الا من اغترفا مگر هغه څوک چې ډکه کې غرپاتن یو لاس باندې یو چونګ بيدی په یو لاس باندې، نو دا خیر دی اجازه شته دا سکلی شي. فشربوا منه دی خلکو ته وسکلی، خلکو مړه د سزان سیرابه کې چې خو الا قليلا منهم مگر لک کسانو ونسکلی، اڅو کسانو 314. او مفسرین کرام په دې کې ولطیفه ده. لطیفه څنګه ده؟ دا دنیا هم مثال دغه سمندر لري، لکه دغه سمندر، دا سمندر چې چا ډیر وسکلو نو هغه عمل ته ډک پاتې شو، او چا چې لګي وسکلی نو هغه ته نه پوری وته. وای دا دنیا هم داسې یو سمندر دی، که څو د دنیا د ډیرو پیسو مالونو پسې شو نام دلته پکې تبا شي، او که چا پکې اصل څه کما کا وکړه نو د دنیا نه سالم تیر شي قیامت طرف ته. فلما جاوزه هو ارکل چې تیر شلو د دین هرنه په خپل طالوت والذین آمنوا ما هو کسان چې مرګری د سره و مؤمنان، قالوا دی خلق ویل لا طاقت لنا اليوم بجالوت، نشته د وز زمنګ د جالوت او جنودي داغه د رخکار سره، او به اسکلی وی په خوې کار پریخو به موږ وس نشته. قال الذين يظنون ویل یا کسانو چې داغه یقین ځن په معنا د یقین سره د قرطبی لیکلي، هغه کسانو چې یقین یو هغه ویل چې انه ملاق الله، هغه کسان چې هغه کسانو ویلي چې یقین یو چې دوی به ملاقات کیږي د الله تعالی سره، چې ویلي کم من فئاتن دا مقوله ده، وی ډیر زلا یو ډله قلیلتن لگا غلبت زور ور شفیاتن کثیرتن په بدل غټه باندې، خو باذن الله. حسن بصری وی بنصر الله، باذن الله. حسن بصری څه معنا کړي؟ بنصر الله چې د الله مدد راشي به زور وري. والله مع الصابرین، الله مرګره صبر کوونکو سره دی. ولا ما برزول جالوت، هر کله چې دوی ښکارا شو جالوت ته، نو جالوت دا هغه کافرانو مشرو زاد المسیر لیکلی دي چې ما مقاتل وی چې کان جالوت و جنوده یعبدون الاوثان، جالوت او د قوم چې بت پرستان و. قالوا ویلی دي مجاهدین د طالوت مرګرو ربنا افرغ علينا صبرا، یا رب راتوی کا پمنګ باندې صبر، وثبت اقدامنا کلک قدمنا زمنګ ونصرنا، او ته مددگار زمنګ شال القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې. دا الفاظ ویلي ربنا افرغ علينا صبر، وګورئ دلته استعاری دي، صبر مشابه کړي دو بو سره، نو ذکر د مشابه به، ترک ته مشابه او مراد مشابه ده کومه وشوله مصادا، ذکر د مشابه ترک ته مشابه به مراد مشابه مکنیه شو، او بیای دی صبر ته د مشابه به لازم ثابت کړي چې هغه افراغ دی د تخیلیه. او مفسرین کرام وایي چې مجاهدین کله د جهاد صف وابسته کی نو دا الفاظ ویل ورته پکار دي چې دا الفاظ وایي ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم شکست ورکې دي طالوت مرګرو دي کافرانو ته باذن الله، دا الله په قضا او په اجازه باندې، بقضاء الله مدارک معنا کړي. وقتل داوود جالوت، او قتل کې داوود علیہ السلام جالوت لاره، واعطاه الله الملك والحکمت، ورکړي والا پاک چې دی داوود علیہ السلام ته باچي والحکمت او نبوت. ابن عباس معنا ده چې نبوت، مقاتل معنا ده چې حکمت معنا زبور. مفسرین کرامو لیکلی دي چې طالوت دا خبره کړې و، وی ارچا ک جالوت قتل کې نزور تلور ورکوم،
او نیمه بچی ورکوم. داود علیہ السلام چې کله دا افتخار تر لاسه کې نو طالوت خاصم د مجاهدینو صف السالار د قومندان لوري موکړه او نیمه بچی مو ورکړه. خو بیا چې کله داود علیہ السلام استعداد هغه احساس کې ټوله بچی ورته پرې خدا نو داود علیہ السلام هم د طالوت زم شو هم بچا. دغه سي جهادي کارنامه دا کې چې مشر لورم درکې خوند کې. وعلمه اولا خود له داود علیہ السلام ته ما یشا هغه چې دا لا خو خوا نو هغه خود د معجزې ویل ک سنت دروع او زبور او منطق الطير. استاد اوس پنی ورته نرمې وي د مرغانو په جوب پویدل دا ټول شذونه وعلم ما یشا کې داخل دي. نور داسې دي شذونه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دي ته ویل شي حکمت قتال او حکمت جهاد. په دې کې څه حکمت ته چاله پاک دي خلکو ته وي چې تاسو جهاد وکئ نه به کو کنه وای خاطر جهاد نه کې خصمه کا فساد نه ډکیږي کنه مجبوریت ده. ولولا دفع الله الناس کچری نه د فکول د الله تعالی خلق لره بعضو لره چې کافران دي په بعضو چې مجاهدین دي لفسدت الارض فسد شوی به ازمکا لکن الله خوند فضل دی په ټول عالم باندې. تلک آیات الله دا آیاتنا د الله تعالی د نتلوها منګلولو تا پیغمبر بالحق پرشتیا باندې من بالحق من بالیقین دا یقیني ایتونه دي. و انک لمن المرسلین او یقینا تی د رسولانو پیغمبرانو نه دي کې دي ته اشاره ده. امام قرطبی لیکلی چې الله زمنګ نبی ته وایي دا آیتونه دي چې تا ته موږ یقیني لولو ته د رسولانو نه. معنا دا ده چې د پوخاني امتونو واقعات په دې باندې هر څوک نه پوهیږي مګر هغه څوک پوهیږي چې الله ورته وحی کړي. الله چې چاته وحی کړي هغه رسول و انک لمن المرسلین تم رسولی کنه.